ملګري دا تپوس کړی دی یو ځای کې مې د یو عالم نه واورېدل چې د جمعې په شپې باندې چې کوم مړه شوي خلک دي هغه کورونو ته راځي او په بلو باندې کینی او د کور په دیوالونو کینی او دا مطالبه کوي چې ما پسې خیرات وکړي یا د کارغه په شکل کې راځي. زما محترمه دا خبرې ټولې خطا دي، دا ټولې غلط دي، د قرآن او صحیح حدیثو مخالف دي. الله تعالی په خپل کلام کې یو ځای کې فرمایي چې دا کافران یا بعض مؤمنان به الله تعالی ته یو فریاد وکړي چې رب ارجعون، یا الله موږ دنیا ته واپس کړه. څه لپاره واپس غواړو؟ لعلی اعمل صالحا، دې لپاره چې موږ نیک اعمال وکړو. په دنیا کې موږ نیک اعمال کم کړي دي، هغه زیات وکړو، یا بالکل کړي نه څه وکړو، ګناهونه هم کړي د هغې نه توبه وباسو. الله تعالی وایي کله داسې نه کېږي. بس زما قانون دا دی چې الله تعالی د دنیا ته انسان یو ځل رالیږي او چې کله مرګ راشي بس د هر څه په دې ځبان ودرېږي. دې آیات کریمه نه معلومیږي الله تعالی وایي چې ته نشي واپس کېدی، ته دنیا ته نشي راتلی، ته خپل کور ته نشي راتلی، ته په قبر نه نشي راوتلی، تاکي واپس خپل روح نه راځي او نه ستا روح دنیا ته راځي. بلکې د صحیح حدیث نه معلومیږي چې انسانان دوه قسمه دي چې کله مړه شي. چې کوم کافران دي د هغې روح لاندې دي سجین ته، دلته یو جیل دی په ځمکه کې هغې کې داخل شي. چې کوم نیکان بندگان دي د هغې روح ځي بره علیین مقام ته، اسمانون دلته د هغې اکرام کېږي. او د یو روایت نه دا معلومیږي چې کوم شهیدان وي د هغوی روحونه د مرغانو د شنو مرغانو په دجورو کې اچولی شي او دا په جنت کې سیر کوي او واپسې کې راځي د رحمان ذات د عرش لاندې د هغې پنجرې وي، هغې کې به آرام کوي او هغې کې بیا وخت تیری او عام په جنتونو کې ګرځي. او د عام مؤمنانو مبارک یو روایت کې راځي چې د دې د روح نه مرغان جوړ شي او په جنت کې ګرځي، دا واپس نه راځي دنیا ته. دنیا کې څه کوي چې کوم نیکان دي هلته نعمتونه میلاو شو، جنتونه میلاو شو، دنیا خو سترې ده، دنیا خو دارالعمل دی، دې ته واپس نه راځي. بل امام مسلم یو حدیث راخیستی د ابن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت باندې وایي شهیدانو د ارمانو کې چې الله موږ دنیا ته واپس کا او زموږ په دې بدنونو کې روحونه واجو چې موږ بیا جهاد وکړو. الله تعالی ورسره دا خبره ونه منله، الله تعالی د دوی ارمان قبول نه کړه، دا خبره د دوی قبول نه کړه. بیا دوی دا ویل چې زموږ هغه مؤمنان نورون ته کم از کم دا خبره وکړی شي چې موږ دلته په مزو کې یو، خاصتا چې بعضې صحابه مو بعضې غزاګانو کې شهیدان شول. نو بیا دا آیاتونه را نازل شو چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، ژوندي دي ولکن لا تشعرون. لیکن داسې ژوندي نه دي تاسو شعور وکړئ د هغې، تاسو ته علم وشي. مقصد د دې دا دی که چېرته داسې ژوندي وي چې موږ ته معلومېدی نو بیا به الله تعالی دا نه ویل تاسو کې شعور نشته د هغې باره کې. علم یې مونږ د علم درجه دا بره ده، د شعور درجه لاندې شعور الله تعالی حیواناتو کې پیدا کړی دی. وایي شعور قدر هم تاسو کې نشته، مطلب معمولي هم تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ. نو هغې نه معلومېږي چې دا په برزخ کې ژوندي دي، دا په جنت کې ژوندي دي، دا په علیین کې دي، اوچت مقاماتو کې دي چې کوم جنتیان دي. او چې کوم ګناهګار دي او کافران دي هغه په سجین کې دي، د ځمکو لاندې دي، دا په جیل کې پراته دي. او چې کوم نیکان دي هغوی په جنتونو کې مزې کوي. لهذا دوی دنیا ته نه راځي. یو روایت نه دا معلومېږي چې کله یو نوی مړی وشي او علیین ته لاړ شي، نور مړو روحونه هغې ته راجمع کېږي او تپوس ته نه کوي چې په دنیا کې څه حالت و، افلان کې افلان کې نه خو زموږ نه مخکې مړ شو، هغه دلته نه راغلی، هغه ټوله پرې افسوس وکړي. بعضې به ورته وایي چې اوس پرېږدئ، دا د سترې دنیا نه ستړی راغلی چې لږ ارام شي بیا موږ ته خبر راکړي. او هر چې په اوله ورځ دی چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شو نو په دغه وخت کې ورته روح راواپس کېږي، حساب کتاب ورسره کېږي، سوال جواب ورسره کېږي. د قبر عذاب او په قبر کې د سوال جواب مختلفو روایتونو دا منقول دي. لیکن دنیا ته راتل دا خبره ټیک نه ده، دا بالکل د قرآن او سنت خلاف عمل دی، دا صحیح قول نه دی. الله تعالی دې وکړي چې دې خبرو باندې